په ننګرهار او کابل کې مرګوني بریدونه او مرګ ژوبله. درنو لیدونکو ستړي مه شئ. د ننګرهار ځایي سرچینې وایي چې په دغه ولایت کې یو هټیوال یو کس وژلی دی. سرچینو د خالي یاشنبې پر ورځ د لړم پر 19 اشتسوب ورځپاڼې ته ویلي چې دا کس 13 ورځ د جلال آباد ښار د دریمې ناحیې په عربانو ګولایي سیمه کې وژل شوی دی. د وژنې څرنګوالی او انګیزه یې لا نه دي په ډاګه. د اسلامي امارت د ننګرهار مسؤلانو هم دا پیښه منلې ده. په ننګرهار کې د اسلامي امارت امنیه قومندانۍ مسؤلانو ویلي چې وژونکی په تورخم دروازه کې په داسې حال کې نیول شوی چې غوښتل خیبر پښتونخوا ته وتښتي. د یادونې ده چې په دې وروستیو کې په ننګرهار کې جنایي پیښې په بېساري ډول ډېرې شوي دي. څو ورځې مخکې د دغه ولایت په چپرهار ولسوالۍ کې پر نشهیي توکو یو روږدي ځوان خپل پلار وژلی و. په کابل کې تېره شپه په 2 بیلو پیښو کې څو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې. سیمه ایزو سرچینو زاویې رسنۍ ته منلي چې تېره شپه د کابل ښار په احمدشاه بابا مینا او کمپنۍ اړوند په کندهار اډه کې د وسلوالو بریدونو له امله 2 کسان وژل شوي او 3 نور ټپیان دي. د معلوماتو له مخې په احمدشاه بابا مینا کې تېر ماښام پر 3 ورونو ډزې شوې چې له امله یې یو وژل شوی او 2 نور شدید ټپیان دي. دغه راز د کابل ښار کمپنۍ سیمې اړوند په کندهار اډه کې هم تېره شپه شاوخوا 9 بجې د ناپېژانده وسلوالو د برید پر مهال یو کس وژل شوی او بل ټپي دی. یوې بلې سرچینې زاویې رسنۍ ته ویلي چې د کمپنۍ په سیمه کې د تېرې شپې برید پر 2 طالبانو شوی چې هماغه شیبه یو بریدګر نیول شوی او بل له سیمې تښتېدلی دی. تر اوسه اسلامي امارت د دې پیښو په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.